بعض وروڼه یا پلار لور ته وایي دا ستا څنګه خاوند دی ستا د سره څنګه ژوند تېرېږي خو چې کله دا خورې راشي ورته داسې ووایه او که یې درته څه ووایي موږ یو که نه دوی بیا په دوربین کې هم نه ښکاري وایي ښه ډاډه جوابونه کوه دا په خور لور باندې د کور ورانول دا د کمقلانو خلکو کار په هر ځای کې به ستا لور خور د خاوند سره مشتګرېوان په هر ځای کې به هغه خواخېله جوابونه ورکوي داسې کله وشي چې دا وروڼه د خور ته داسې وایي یا دا پلار د لور ته داسې وایي چې کله لاړه شي که نه پلار کار نو دا ستا څنګه خاوند دی ستا د سره څنګه ژوند تېرېږي دا ډېرې خطرناکې خبرې دا وړې خبرې خو نه دي د هغې زړه توری د هغې خاوند یو خو یو مسله راشي غټه مسله یې کې ناستې ته ضرورت دی نصیحت ته ضرورت دی جدا خبره خو بعض موږ اورېدلي دا سپکې خبرې به ته څنګه لور خور ته دا وایي چې ته څنګه د ده سره ژوند او ستا د سره ټایم څنګه پاس کېږي د هغې خاوند دی نصیب کې ورته ورته نصیحت کوه وایه صبر کوه چې هر څه دغه ستا خاوند دی ستا هر څه بعض وروڼه خور ته به دا وایي ګرم ګرم کېږي بیا په موقع باندې هېڅ نشي کولی خو چې کله دا خورې راشي ورته داسې ووایه او که یې درته څه ووایي موږ یو که نه دوی بیا په دوربین کې هم نه ښکاري خو که څه یې درته ووایي موږ یو او چې څه یې ورته ووایي 2 ورځو له دا خور دلته راشي ټول بنګ بنګ کوي په دې پسې پیشا خبرې دا دلته راغلی دا بچي یې راوستي دي او دا موږ ځان له حالات داسې او راته دا هغه هلکان دي چې دې ته یې ووایي ته ورته داسې ووایه موږ یو که دا په خور لور باندې د کور ورانول دا د کمقلانو خلکو کار یا پلار لور ته وایي ښه ډاډه جوابونه کوه زه یې منه ګوره صحیح ده یو سړی به پوښتني یو سړی به زوروري یو سړی به هر څه ګوره کور کې سل خبرې راځي په هر ځای کې به ستا لور خور د خاوند سره مشتګرېوان په هر ځای کې به هغه خواخېله جوابونه ورکوي او ته به روزانه ور روانې او ټوپک او سوباړې او دا به دې راغستې جګړې به کوي او ستا په دې کور کې چې تا سره دا ښځه ناسته ده دې سره ته څه کوې دا سوال د ده نه وکړه چې ګرم ګرم کېږي ډېر که نه وایه ستا څه کردار دی د دې خپلې ښځې سره چېرته ستا او د دې په منځ کې خبرې نه دي راغلي نه وایي چې خو ډېرې راغلي نو ته دا خوښې چې ستا دا ښځه تا له جوابونه درکړي او په هر ځای کې تا سره به جګړې کوي او د دې وروڼه به راماتي تا سره به فیصلې کوي دا هم د لور خور کور ورانول دي خو دی به پوهه نه دی چې زه کور ورانوم دا شان ملګري راشي که هغه د زنانه ملګري زنانه راشي هغې ته وایي دا ستا د خاوند داسې دی او دا دغه دی او د ده نه خو هغه په هغه ځای کې واده شوی وي هغه ته ډېر ښه دا خبرې ډېرې کوي دا زنانه نو دا ګناه کبیره ده یا ملګري هلکان لګیایي ملګري ته چې دا تا څنګه کور کې واده وکړو د دې نه خو که بله زنانه دې کړی وی او لږه تعلیم یافته وی او لږه دا وی لږه دا دا ډېرې نقصاني خبرې دي موږ خو دا وایو چې موږ مجلس کې ګپ شپ ولګو او کیسه ختمه شوه کیسه په دغه ځای نه ختمېږي دا په زړه کې یو ټک پاتې شي بیا دا سړی یا دا ښځه چې لاړه شي دغه سوچونه کوي د هغې نه ورو ورو د دوی تعلقات خراب شي کور دې ګوره د یو مسلمان ټول وران بلکې د مسلمان شان دا دی که چېرته تا ته څوک ووایي چې زما دا مسله ده د خپلې کورنۍ سره یا یو ښځه ښځې ته فریاد وي نو په نصیحت کې ته به ورته نصیحت وکړې او کوشش به وکړې چې د دوی جوړه راولي